د ژوند د زهرو ډک خو بې هماره نه تېرېږي، بې درده نه تېرېږي، بې دلداره نه تېرېږي. ای سیاله خدای دې مل شي د شلېدلو ګرېوانونو، ای سیاله خدای دې مل شي د شلېدلو ګرېوانونو، اشنا د خپلو زلفو د یو تاره نه تېرېږي. د روحستان ټي وي کتونکو السلام علیکم. په نوي مرکه کې هرکلی نن موږ سره د پښتو ادب یو نوموړی میلمه دی، د هغوی لنډ غوندې تعارف تاسو سره کوو. علي اکبر چې په ادبي نړۍ کې په علي اکبر سیال صاحب پېژندګلو لري، په جندول معیار کې د جنورۍ په 3 نیټه 1963 کې د افغان نیپولین غازي عمرا خان په خاندان کې زیږېدلی دی. علي اکبر سیال صاحب په ادبي نړۍ کې ځان له نوم او ځان له پهچان لري، یو همګیر شخصیت دی، په ډېرو حوالو یې کار کړی دی. نن به د هغوی په ژوند او پن خبره کوو. هغه په خپله د دغې خبرې اعتراف کوي چې تر اوسه چې یو زړه راته ازار کړی نه دی، بغیر د محبته مې بل کار کړی نه دی. ای سیاله په توحید د محبت مې د قسم مې، ما خدای خو چېرته ذکر د بل یار کړی نه دی. ډېره زیاته مننه نیازبین یوسفزي صاحب چې تاسو اسلام آباد ته راغلی او دومره لوی کړاو مو کړ. داسې څه خواهش، داسې څه ارمان ستاسو شته چې هغه به نیمګړي او یا به هغه نیمګړي پاتې یو لکو ګران بابا وایي چې اوس خو مې په زړه کې یو ارمان نشته، اوس خو مې په زړه کې یو ارمان نشته، اوس خو زه اوسېږم د ارمان زړه کې. نو د 80 کاله ژوند دم تېر کړ او ښه برپور هم تېر کړ او داسې سخت پیماني یا ستوماني پکې نشته. د خپل ادبي ژوند د سفر نه مطمئن یم او شکر دی چې خدای پاک یو ادیب شاعر پیدا کړی یم او ما د خپل ادبیت او شاعرۍ نه د خپل ولس او د خپلې خاورې او د خپل قام د آبادۍ، سوکالۍ او پرمختګ کار اخیستی دی. تاسو سندره د کمال تر حده ورسوله، دغه سندرې ته ستاسو دغه خیال او دغه دیات څنګه راغی؟ نن سبا خو زیات شاعران دغه غزلې لیکي. سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده. سندره یو داسې ادبي صنف دی چې هغه ډېر زیات خوږ تاثیر لري او د سندرې ژبه د دې بیان دا ساده وي، دا همفهمه وي، په زړه باندې نیغ په نیغه اثر لري. خو زما د سندرې په لیکلو کې زما چې څومره خیال دی، زما یو نیا وه، د هغې ډېر خوږ نوم و ګل جانان بیبي. نو هغه معلم او استاذه وه، د هغې په کور کې به د پښتو کتابونه پراته وو، هغه به ما لوستل. او دویم زما مور چې ده، اوس خو مړه ده، خدای پاک دې وبخي، زما مور چې کوم دی دا د فوک ادب لکه د ټپې، د مصریزې، د سندرې، د متل، د ستاینو کنه د دې هغه یو سمندر هغې به دم په دم چې څه معمولي غوندې قصه به وشو، بس هغې به که د خوشحالۍ خبره به ویل نو د خوشحالۍ په انداز کې به هغې ټپه یا مصریزه یا سندره ووایي، او که د غم خبره به وه نو د غم به یې ووایي، او که د ستاینو خبرې به وي نو ستاینې به یې وکړي. نو هغه څیز زما په روحیاتو کې ما ته زما د مور نه د هغوی سره څنګ په څنګ وراثت کې پاتې دی. جی جی. او درېیمه خبره د سندرو بنیادي وجه یوه دا هم ده چې زه چې کله هلک وم او وړوکی وم نو زه به د ښځو سره په ښادیو کې چې به ښځو پخوا خو ډېر ښه نظام و چې کور کې به یوه ښادي جوړه شو نو میاشت دوه مخکې به د کور زنانه وو، سندرې به یې وې، خوشحالۍ به یې کولې او دغه خانک او منګې به یې خانک او منګې او دا به یې کول. نو هغه یو ډېر ښه ښځې چې کوم وې نو هغه بھرپور هغې یو سماجي کلتوري ژوند کوو. نو ما به د دغه جینکو په منځ کې به زه ناست وم نو هغې به خپلې سندرې وې او ما به ورسره خپلې سندرې وې. نو اوس سندره او جینکۍ او ښادۍ دا د یو بل سره تړلي څیزونه دي، د دې پکې ډېر لوی لاس و. داسې کوم شخصیت دي چې هغه ستاسو که هغه د پښتو ادب په میدان کې دي او یا په
بل لکه د نورو ژبو په میدان کې داسې کوم شخصیت ستاسو آیډیل یعنی د خوښې څوک لیکوال شته؟ د ټولو نه زیات خوښ شخصیت مې شیرشاه سوري دی. اوس شیرشاه سوري مې په څه خوښ دی دا که بل تاسو سوال وکړو نو په هغې به هم خبرې وکړو. د شیرشاه سوري نه پس بل چې مې ډېر زیات کوم خوښ شخصیت دی نو هغه خوشحال خان خټک دی. اوس خوشحال بابا مې په څه خوښ دی په هغې هم سړی خبره کولی شي. د خوشحال نه پس چې کوم دریم لوی شخصیت زما ډېر زیات خوښ دی هغه کارل مارکس دی. کارل مارکس داس کیپیټل لیکلی و سرمایه عظیم او دا داسې فلسفي دی چې د سماج سره تړلی سړی دی او د ټیټو طبقو د ځپلو طبقو خلکو خبره کړې ده او په دغه داس کیپیټل کې په سرمایه عظیم کې هغه پوره بحث کړی دی او هغه خپل ټول عقل او فکر او وجدان هغه د دې نه چاپېره تاویي چې څنګه به انسانان ترقي وکړي مخ په وړاندې به لاړ شي نو د هغه نه متاثر یم. څلورم چې دی نو خپل نیکه غازي عمرا خان جندولي دا مې ډېر زیات خوښ دی ځکه چې دی ډېر زیات پاک سپین سپېڅلی او یو مبارز او مجاهد سړی و. د انګریزانو سره یې 15 کاله وسلواله مبارزه کړې وه او په هغې مبارزه کې ده ته بلا پیشکشونه وشو چې موږ تاله د جندول په ځای دا ټوله صوبه درکوو خو ته زموږ سره کار وکړه او زموږ ملګری شه او زموږ کمانډر شه. نو هغه سړي به د انګریزانو ته چوټ انکار کوو چې نه زه ستاسو دا پاک قدمونه په دې خپله پاکه خاوره نشم برداشت کولی. نو دغه سړی مې ډېر زیات خوښ دی باید چې پښتانه دی ولولي چې عمرا خان څوک و. او پنځم شخصیت مې چې کوم ډېر زیات خوښ دی هغه باچا خان بابا دی. باچا خان بابا پوره 100 کاله مبارزه د دې پښتنو دپاره د دې د بیدارۍ دپاره د دې د تعلیم حاصلولو دپاره د دې د ترقۍ دپاره هغه دغه مبارزه کړې ده او ډېره بېلوسه مبارزه کړې ده او ډېر یو په ننګ پت او ازادۍ مین سړی او ډېر لوی حریت پسند و. سیال صاحب تاسو د پښتو ادب دپاره ډېر کار وکړو ډېر څه مو وله ورکړل داسې څه خیال مو شته چې لکه بل کتاب د پښتو د ادب دغه جولې ته راوغورځوئ یې راکړی نو داسې څه اثار مو شته؟ اوس مې یو کتاب را روان دی کښې دی او په هغې باندې کار شروع دی خو چونکې هغه تاریخ دی او تاریخ د قصو د افسانو شی نه دی هغه خو یو ثبوت غواړي یو ریفرنس غواړي. نو په غازي عمرا خان جندولي بابا هماغه کتاب را روان دی کښې دی او د هغې نوم دی د پښتنو ملي اتل غازي عمرا خان جندولي. نو هغه چونکې د تاریخ د ریفرنس کار دی د هغې ته به مطالعه کول غواړي او شپږ اووه شلې پاڼې خو مې لیکلی دی انشاءالله چې څنګه دی نوکرۍ نه ریټایر شم او وزګار شم نو هغه کتاب به مې یقین دی د خدای پاک نه چې په دې کال 2023 کې اخر ته هغه چاپ. زمونږ د روحستان ټي وي کتونکي به ستاسو اواز ته ستاسو شعر ته یقینا چې تږي به ناست دي نو موږ دغه غوښتنه تاسو نه کوو چې زمونږ روحستان ټي وي دغه کتونکو ته شعرونه که تاسو واورول نو ډېره مننه. د خپل مرګ پنجرې په زور مه جوړوئ د اوبو په لار کې کور مه جوړوئ دا سیلاب که درته یاد وي وطندارو بیا په اوښکو کې انځور مه جوړوئ او د اسمان په جای ولاړ اوسئ ښاغلو د اسمان په جای ولاړ اوسئ ښاغلو همالې ته به پیغور نه جوړوئ د اسمان په جای ولاړ اوسئ ښاغلو همالې ته به پیغور نه جوړوئ او په دې غرونو کې د ژوند سامان پیدا کړئ په دې غرونو کې د ژوند سامان پیدا کړئ د بودا په لمن تور مه جوړوئ په دې غرونو کې د ژوند سامان پیدا کړئ د بودا په لمن تور مه جوړوئ او د خوشحال د فکر خلک روزل غواړي د خوشحال د فکر خلک روزل غواړي د کابل نه رتنبور مه جوړوئ نو خوشحال د فکر خلک روزل غواړي
د کابل نه رتنبور مه جوړوئ او د پردي مکان نه خپله چوپړی ښه وي د پردي مکان نه خپله چوپړی ښه وي د ژوندون ماڼۍ په پور مه جوړوئ د پردي مکان نه خپله چوپړی ښه وي د ژوندون ماڼۍ په پور مه جوړوئ او ای د رزق په لټون پسې تل ورکو ای د رزق په لټون پسې تل ورکو په پردي وطن کې شور مه جوړوئ ای د رزق په لټون پسې تل ورکو په پردي وطن کې شور مه جوړوئ. اخري شعر دی چې باور مه کوئ په مار او په لړم باور مه کوئ په مار او په لړم د هر کس ناکس نه رور مه جوړوئ. دا یو سندره به درسره هم د ارشاد په فرمایش باندې مرکه مو درته ووایم چې مشهوره سندره ده ښاغلي هارون باچا پخوا ویلې وه اوس خو ډېرو خلکو ووایي چې نری نری د هم نازکه جینۍ رغړي د ګل په پاڼو ځکه جینۍ او سترګې دې وانخلي پانځې به ځواني خپې ته دې واچوه کونجکه جینۍ په یو صحت کې له نظر غیبه شي د ښاپیری که الوتکه جینۍ او د نوربدنو سترګې وبرېښوه راشه لږ مخ دې راښکاره که جینۍ خو ما ته د هورې نه هم ښکلې ښکاري دا لیونی د سپږو ډکه جینۍ د خپل پیمخې ژوند خاپونه ګوري د زړه په وران کلي کې ورکه جینۍ زما د یاد په غېږ کې لوبې کوي وړه وړه لکه ننځکه جینۍ او د چا یادونه درله زړه تخنوي چې خپې دې نه لګي په ځمکه جینۍ او لږ مې د ستړي ژوند نه بوزه لرې لږ مې په زلفو کې اودکه جینۍ او مینه کوي په مینه نه پوهېږي خوله پسته ده په زړه کلکه جینۍ او د باد بڼه نشي سرتوره نشي خدایه د ننګ او پت نه ډکه جینۍ او داسې مې زړه شي ستا د مخ په لیدو لکه چې سوی کوي ځوانکه جینۍ او دا غشي غشي باڼه لور وریځې دی پورې را پورې مې د زړه که جینۍ او ستا په لیدو مست شي راوپارېږي راشه غمجن زړګی مې ښه که جینۍ او پېښور هم اسلام آباد هم ښکلی پېښور هم اسلام آباد هم ښکلی راځه را واوړه له اټکه جینۍ او توروي سترګې کله څنګ کله څنګ ما به رانجه ما به وړکه جینۍ او پرون پټي کې نن د ښار په سړک پرون پټي کې نن د ښار په سړک ښکلې لوګره کاڼي ټکه جینۍ او د محبت په سر خپل سر ورکوي خو د واده نه کوي کرکه جینۍ او په غلچکو سترګو دې لوټ کړه خلک خدای دې رسوا خدای خو دې مړه که جینۍ او د پښتنو په خاوره مینه کوي د پښتنو په خاوره مینه کوي هېڅ نه یېرېږي له ټوپکه جینۍ او کني د زړه ځمکې او سوړې کوي خدایه نولی ده که منګکه جینۍ او هسې نری ده لکه پاڼه د ګل نوره په تول پوره بېشکه جینۍ او د خپل جبین خال له رنګونو ګوري ګرځي په ستورو ملایکه جینۍ او بیخ د منګي بیخ د اوبو دې وځي بیخ د منګي بیخ د اوبو دې وځي په سر ګنجی شوله خټکه جینۍ او په اکو بکو باندې نه پوهېږي شي په ترپکو سرسندکه جینۍ او نه یې قانون نه یې مذهب رانیسي په سایکل جوخته تر هلکه جینۍ او لکه ګنجی چې په سر تار نه لري داسې د نوي خیال ملکه جینۍ او بیا د کابل د ښار هوا مسته شوه بیا د کابل د ښار هوا مسته شوه د خپو په سکو ځي تاجکه جینۍ او د نر او ښځې به څنګ پته لګي دا چې هلک شي ښځونکه جینۍ او په سلایي یې سترګې وڅیرلې اوس نه یېرېږي له کوتکه جینۍ او په عقل لور د افلاطون د سمه فقط قامت کې لویشتینکه جینۍ او یس سیاله څنګ به لامبوزنه نه وي دا د کابل د سیند بتکه جینۍ. موږ د دغې روحستان ټي وي کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ژوند خو هسې ټول پیغام دی زما خو به دغه پیغام وي چې پښتانه د ټوپک یو طرف ته کېني
جی قلم را واخلي، کتاب را واخلي، په خپلو بچو سبقونه ووایي جی او خپل بچي هغه د عقل سره بلد کړي، هغه د ساینس او د ټکنالوژي د علومو سره بلد کړي. ځکه چې که د دنیا د قومونو سره سیالي کول غواړي او د هغې سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه تګ غواړي، نو د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې د دې دور د دې 21مې پېړۍ چې کوم علوم دي، که هغه فطري علوم دي که هغه ساینسي علوم دي، هغه به زده کول غواړي، د عقل نه به کار اخیستل غواړي. او دا چې ډېر زیات ځان ته غیرتي او باتور او نر وایي، دا خبرې به لږې کمول غواړي. او زما